قسم عذاب وي څه قسم پریشانی وي د دې صدقې له برکته یې واخلې. یا الله ته خو زموږ له علاقې څخه زموږ له ملک څخه له ټولو مسلمانانو څخه د دې صدقې له برکته یا الله عذابونه پریشانی واخلې، عذابونه پریشانی واخلې. یا الله زموږ دا علاقه د امن ګهوره وګرځوي. یا الله زموږ دا علاقه یا الله د امن مرکز وګرځوي. یا الله له هر قسمه پریشانو څخه عذابو څخه محفوظ کړي. یا الله له هر قسمه عذابو له پریشانو څخه محفوظ کړي. یا الله تک څنګه زموږ دا خلک څه قسم مسله را پیښ شي، یا الله دوی د دعا و طرف ته متوجه سي، د صدقې و طرف ته متوجه سي. یا الله ته خدا عادت قائم او دائم وساتي. یا الله دا عادت قائم او دائم وساتي. کله هم یو مسله را پیښ شي، یا الله دعا او صدقه د اعمالو و طرف ته متوجه کاږو. یا الله د دې له برکته تا زموږ دا علاقه د امن یا الله امن ګرځولې دی، همیشه هم د امن وال وګرځي. یا الله څه قسم پریشانی دي په خپل فضل و کرم سره یا الله زموږ له علاقې څخه واخلي. یا الله زموږ د علاقې والو ته اتحاد اتفاق ور نصیب کړي، اتحاد اتفاق ور نصیب کړي. یا الله د سهارشاه عزیزوی لا پته د یا الله ته په خپل فضل و کرم سره کزمندۍ یا الله کور ته زمندۍ را ورسي. یا الله کزمندۍ په کور ته په عافیت په خیرت سره را ورسي، په خیرت په عافیت سره ورسي. دا نن زموږ د علاقې وال نور خلک یا الله له دې پریشانو څخه محفوظ کړي. یا الله له هر قسم آفتو څخه محفوظ کړي، د اخر زمانه له فتنو څخه محفوظ کړي. یا الله زموږ په علاقه کې د ډیرو خلکو یا الله شرعي حاجتونه دي د دنیا، یا الله د دنیا نور دنیا ول شان دي، یا الله هغه بند ولیار دي. یا الله ته خدای هغه د پریشانی ختم کړي، دا حاجتونه تر سره کړي. یا الله د کوم خلکو سي کم دا شرعي حاجتونه دي، یا الله د ټول حاجتونه تر سره کړي، دا ټول حاجتونه پوره کړي. د حاضر مجمع شي یا الله سي د چام شرعي حاجتونه دي د ټولو شرعي حاجتونه پوره کړي. د ټولو کسانو په ځان مال آل اولاد کې برکت ور نصیب کړي. له هر قسمه فتح له مصیبت له پریشانو څخه محفوظ کړي. ټولو ته رزق حلال واسع ور نصیب کړي. که څوک بیماران دي یا الله هغه ته شفا ور نصیب کړي. که څوک مکروز دي له قرضو څخه اخلاص کړي. که د چا نارینه اولاد نسته هغه ته نیک صالح نارینه اولاد ور نصیب کړي. پر مړو مسلمانانو باندې رحم وکړي. قبرونه د جنت له باغچو څخه باغچې ورته وګرځي، جنت الفردوس ور نصیب کړي. یا الله د زموږ اجتماع په خپل دربار کې قبول او مقبول کړي. یا الله د زموږ اجتماع په خپل دربار کې قبول او مقبول کړي. یا الله ته خود زموږ دعاګانې په خپل دربار کې قبول او مقبول کړي. زموږ علاقه یا الله د امن مرکز وګرځي، زموږ علاقه د امن مرکز وګرځي. زموږ ملک د یا الله د امن مرکز وګرځي. یا الله زموږ ملک د امن مرکز وګرځي. له آفتو له پریشانو څخه محفوظ کړي، د آفتو له پریشانو څخه محفوظ کړي. د اخر زمانه یا الله له عذابو څخه محفوظ کړي، د اخر زمانه له عذابو څخه محفوظ کړي. له طوفانو له زلزلو څخه محفوظ کړي، له طوفانو له زلزلو څخه محفوظ کړي. یا الله د زموږ دعاګانې په خپل دربار کې قبول او مقبول کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 برحمتك يا أرحم.